اتلسم هغه چا چې تیمم کړی وي، تیمم یې کړی ولاړ په مانځه باندې په دې سارت کې اوبه وموندلې، نو مونځ یې فاسد دی. د مانځه اعاده بیا پې لازم ده چې اودس وکړي او مونځ وکړي. دا و د مانځه مفسدات او د مانځه ماتونکي. د لمانځه مکروهات، د مانځه مکروهات هم زموږ فقهاو تقریبا 20 دانې بیان کړي. مکروه هغه شی دی چې په هغه باندې مونځ نه ماتیږي خو مونځ پې مکروه کیږي، د مانځه خوند ځي درنه. اول په لمانځه کې د سجدې د ځای نه بیا د خاورو پاکول. دویم په مانځه کې ودرېدل او د خپل بدن سره لوبې کول، کله غوږ ګروه، کله سترګه، کله لاس، کله پښه، دا ټول مونځ مکروه کوي. دریم لوت سر مونځ کول، که یو سړی د کبر د وجې نه لوت سر مونځ کوي د هغه مونځ مکروه دی. که د عاجزي د وجې نه لوت سر مونځ کوي بیا په دې کې باک نشته. او که څوک د غرب تقلید کوي لوت سر مونځ کوي بیا مونځ مکروه تحریمي دی. څلورم د ګوتونو نه د خپلو ګوتو نه د ټقونو ویستل. پنځم په ملا او په نورو اندامونو باندې بې ضرورته لاس وهل. شپږم په سجده کې دواړه لاسونه تر سنګلو پورې په ځمکه خورول، چې سجدې ته ځي د خپله سنګلې ټولې په ځمکه ږدي، دا مونځ مکروه کوي. اووم داسې کس ته مخامخ مونځ کول چې هغه د هغه مخ د دې طرف ته وي، د هغه مخ تا طرف ته دی او مخامخ د هغه ته مونځ کوي، دا مکروه دی. اتم د سر په اشاره د سلام ځواب ورکول، که سر ورته وخوځي مونځ مکروه دی، خو که په خولې باندې ځواب ورکړي مخکې تاسو واورېد چې مونځ فاسدېږي. نهم پرته له عذر څخه پلتۍ وهل. که عذر وسیږي بیا باک نشته دی، مریض وي نشي کېناستلی چې پلنتۍ وهي بیا باک نشته، خو بغیر د عذر نه مونځ مکروه کوي. لسم قصدن د اوسیلي ویستل، ځکه اوسیله د سستي نښه ده او شیطان په دې عمل باندې ډېر زیات خوشحالیږي. یولسم بغیر د عذر نه د ځان نه څادر تاوول، چې د هغه نه د لاسونو ویستل آسانه نه وي. اما که تا څادر اغوستی و د لاسونو ویستل ترې آسانه و، دا باک نشته دی. خو که د داسې څادر اغوستی و چې لاسونه ترې نه ویستل کېدل، دا مونځ بیا مکروه دی. دولسم په هر مانځه کې یو صورت ویل، یعنې په هر رکعت کې قل هو الله شروع کړي دا وایي. او که چاته بل صورت نه زده کېږي هغه معذور دی، هغه به باک نه لري، په هر رکعت کې قل هو الله لوستلی شي. خو که چاته یاد وي بیا هم په هر رکعت کې قل هو الله وایي، دا مونځ مکروه دی. دیارلسم قرآن کریم د ترتیب نه غیر لوستل، لکه په اول رکعت کې قل اعوذ برب الناس وایي او په دویم رکعت کې قل هو الله وایي، دا مونځ مکروه کوي. څوارلسم د اودس د تنګوالي سره لمونځ کول، چې اودس یې تنګ دی بیا هم مانځه تدریږي مونځ کوي، دا مونځ مکروه دی. پنځلسم د سختې لوږې په حالت کې چې ډوډۍ تیاره وي او ته جګېږي مونځ کوي، دا مونځ مکروه دی. بلکې اول ډوډۍ وخوره چې سخت وږی، وروسته د هغه نه مونځ وکړه. خو د جمعې مانځه کې به داسې نه کوي چې جمعې مونځ درنه تېرېږي، که وږی هم یې اول به ځې جمعې مونځ به کوي بیا به راځې ډوډۍ به خوري. شپاړسم په مانځه کې د میږي یا د مچ یا د کټمال یا د نور شي مړه کول. اما که داسې طریقه باندې میږی او مچ تا ته راته چې ستا مونځ یې خرابوو بیا یې وجلی شي، په دې کې باک نشته دی. اوولسم سجدې ته د ښکته کېدلو په وخت کې د پښو ګرول بغیر د ضرورته، چې ضرورت نشته خپلې پښې ګروئ. اتلسم دسمال په اوږه اچول، یو خو هغه څادر دی چې تا اغوستی دی، خو که د چا په اوږه باندې څه دسمال پروت وي په دې باندې مونځ کوي، مونځ یې مکروه دی. یا یې تسدیل کړی چې په سر یې اچولی وي او په اوږو یې په غاړه کې اچولی او په اوږو یې راپروت وي، په دې باندې هم مونځ مکروه دی. نولسم په داسې ځای کې مونځ کول چې هلته په دې پوهېږي چې دلته زما مانځه ته تکلیف او مانځه کې ماته ضرر رسیږي، یا به ماته خندا راشي